هی چوپ. اله اشرف زه خو مکمل بدل شوم. خنو شابه کنه اوس زمانه مخشته د چنار لخته جوړه کا. هی چوپ. اله اشرف زه خو سمه خشته شوم. ښځې راشه کنه ووینه. زه تا نه پیژنم ته څوک یې او زر د دې کوره وځه ګنې ښه به درله نه یي. واده م شوی دی که نه لا په کور یې؟ نه چې زما واده لا نه دی شوی خو ته شابه په دې جادو پیسه را پیدا کا. زه نور په دې کور کې یو منټ هم نشم تېرولی. نوره خوښه دې خپله ده. بیا ګل رحمان په لاره را رواني او ډیر زیات خپي. زم چې داغه پټي څه خیر خبر واخلم نیک به مې د فصل په تمه فصل خو د خیر راختو واله دی خو دې کې اوس کار کول غواړي او دې ښکلي سوټ کې خو زه کار نشم کولی خو بس زه مجبوري ده ور بشم. ګل رحمان ولګي او په هغه سوټ کې ورشي پټي ته او په هغې کې کار شروع کړي. لږ ساعت پس د خان غزوې راشي پټي ته. دا په دې پټي کې څوک دی؟ دا خو ماته ګل رحمان نه ښکاري. ودرېږه چې ورشم. د خان د زوی زر در راشي د کس پسې پټي ته او هغه ته وایي لکه څوک یې او په دې پټي کې څه کوې؟ خان زه یم کنه ګل رحمان زه بدل شوی یم خو باقي هغه ګل رحمان یم پټي کې مې لږ کار کو چې خراب نشي. ولې تا نشه کړې ده څه چې ته ځان ته ګل رحمان وې کو نه ګل رحمان دلته په کار کړې؟ نه خان زه پخپله ګل رحمان یم د آواز نه مې وپېژنې که نه زه اشرف په جادو بدل کړم زما شکل او صورت بدل شو ځکه مې اوس څوک نه پېژني. داسې کار دی روره چې دلته نږدې ښاریه کې د لیونو هسپتال دی شابه چټ پټ کې هغې ته ځان ورسوه او د دې پټي نه وځه. دا خو ډېر قیمتي فصل دی. خان تاسو زما خبره خو وورئ که نه؟ یو خبر هم دې نه اورم. شابه زر د دې پټي نه وځه کنې بیا دې په راښکلو وباسم او بیا را نشي دلته. د خان دا زوی ولګي او ګل رحمان ښه بې عزته کي او د هغه پټي نه یې وشړي. خدای خبر چې دا د کم دی نه راشي دا پاګلان او چې ګل رحمان څه شو پټي یې داسې پرېښې دی ظالم. بیا د دې هلک صبر تمام شي نو دی راشي په اشرف پسې کور ته او هغه ته ور ووښي. وروکه لکه درلم. اشرف چې څنګه بار وروځي نو هغه ته وایي لکه څه چل دی څوک یې؟ اشرفه زه یم کنه ګل رحمان ولې اوس مې تم نه پېژنې څه؟ کم ګل رحمان ښه ارشا ته خو بدل شوي وایه کنه باچا چرته روک شوي پته دې نه لګي؟ یاره اشرفه زه خو ډېر په غټ مصیبت اوړېدلی یم کور ته چې لاړم نو ښځه رانه انکاري شوه او زه یې د کوره وشړلم هغې وې ته پردې نارینه یې ملګرو له لاړم هغې م نه پېژندم خبرې یې راته وکړې او پټي ته چې لاړم نو هلته نه خان هم روشړلم ډېر زیات ذلیله شوم یار. ښه داسې وې ګل رحمانه تا ته خو ما ویلي چې ګورې مه کوه دا خپل ځان دې ټیک دی په دې شکر وباسه خو ته نه پوهېدې. او کنه اشرفه ډېره غټه غلطي رانه شوې ده په دې وجه تاله راغلم چې ما واپس هغه خپل زوړ شکل ته واړې ستا به ډېره مهرباني وي. یاره زه دې څنګه غشان کم ما سره خو په ډنډه کې د جادو اخیرې پیره پاتې ده او هغه زما په کار ده. یاره اشرفه منت درته کوم زما مدد وکړه ما واپس خپل روپ ته راوله چې بیا ته سوی زه به هغه کوم خو د دې ضلالت نه مې اوس خلاص کا. داسې کار دی روره چې ما ته خپله په کور کې چاغه جوړه شوې ده ما پې خپله ښځه بدله کړې ده او اوس هغه زما نه د پیسو ډیمانډ کوي. زه اوس په دې کوشش کې یم چې په دې ډنډه پیسې څنګه را پیدا کړم ما معاف که زه ستا مدد نشم کولی. اشرف ولګي او کور ته دننه لاړ شي نو ښځه ورته وایي اشرف دا څوک چې داسې په تیش کې ورسره لګیا وي؟ ښځې دا ګل رحمان و هغه وی ما خپله ښځه نه پېژني وایي زما نه واپس هغه زوړ ګل رحمان جوړ که. آرام
آرام کېنه اشرفه ګلرحمن پرېږده وخت خپل کار به کوي تا ته چې څه ما ویلي دي په هغې پام وکړه نو زه ورته څنګه پام وکم ښځې ما له خو چل نه راځي چې پیسې به پې څنګه پیدا کېږي هر څه ستا دړواندې دي زه نه یم خبره اشرفه خو زما مال دولت پکار دی ولې چې زه نور تا سره دې نږدې کې وخت نشم تېرولی زما سکین خرابېږي خو زر تر زره د دولت پیدا نه کو نو زه به درته دا کور پرېږدم نوره خوښه دې خپله ده اشرف لا ښځه ښه سخت وارننګ ورکي نو په اشرف ټټنګ ولګي بیا چې ماښام شي نو ګلرحمان ولګي یو پیره بیا کور ته راشي او ښځې ته ور ووښي چې ښځې بار راوځي نو دته وایي لکه ته بیا راغلی تا ته ما نه دي ویلې چې دلته به نه راځې ګوره ته زما خبره خو واوره کنه زه هغه نه یم کم چې ته سوچ کې زه درته ریښه خبره کوم چې زما شکل بدل شوی دی ما ته دا په زول خبرې مه کوه خو صفا راته ووایه زما خاوند دې څه کو کني رپورټ په در باندې وکم ستا خاوند زه یم کنه زه ګلرحمان یم زه تا څنګه پوهېږم ته کو هر څوک یې خو زر د دې ځای نه ځه کني د کلي خلک به در باندې را خبر کم بیا په دې طرف را نه شي دا سپلانجه اوړېدلی یم زما خو د ناستې او د ملاستې ځای م ورک شوی دی زه چرته لاړ شم بیا چې سار شي نو د هلک د خپل کور دیوال ته ډډه وهلې وي او دی ودی ولې چې د څو شپې خوب نه یې کړی دغه ټیم دا ښځه د کور نه بار چرته ځي نو دا د هلک وویني ها دا دې دلته څه کوي لکه ته لا تلې نه یې د دې ځای نه تا ته ما نه وي چې د دې ځای نه ځه او ته دلته ښه د مزې پروت یې زه چرته لاړ شم زما خو بل ځای نشته هم دا زما کور دی کو یقین دې نه راځي نو زما نه تپوس وکړه زه به درته د خپل کور ټوله نقشه وویم او دا به م درته وویم چې کم څیز کم ځای پروت دی لکه ته په خبره نه پوهېږي که نه صبر وکړه ستا شکایت زه اوس خان ته کوم دا ښځه لاړه شي خان پسې نو دا هلک ځان سره وایي کو دا خان پسې لاړه نو زه به خان ته څه ویم زه به هغه ته څنګه ثابتوم چې هم زه د دې خاوند یم دې خوا د خان غزوی راشي د اشرف په ښځه پسې ولې چې دی یې چېرته بوځي دا ښځه چې د کمرې نه راوځي نو اشرف ورته وایي هغه ښځې بیا چېرته روانه یي او چا سره ځي زه ځم بازار ته او زما نه ډېر تپوسونه مه کوه زما خوښه ده چې زه هر ځای ته ځم بیا مالې داسې اواز را نه کړي ولې به نه در کوم اواز زه ستا خاوند یم زه به ستا نه تپوس نه کوم څو چې ته چېرته ځې او څه کې اشرفه هغه وختونه تلې راغلي دي زه اوس هغه تور میلو نه یم ما سره به اوس په اودس کې خبرې کې زه لاړم په ما ناوخته دی دا ښځه د کوره راوځي او د خان زوی سره کاڼي کې کیني نو هغې ځان سره بوځي دغه ټیم اشرف د کوره راوځي نو هغه وویني چې دا چا سره لاړه دا خو د خان غزوی سره لاړه زه م ویم چې دې څنګه د مال دولت خوند اخیستی دی بیا د خان زوی او د اشرف ښځه یو رستورانت ته راغلی وي نو د خان دا زوی ورته وایي یاره جي ما وی چې ستا پلار سره لږ میلاو شم زه څو پیرې کور ته درلم خو ما ستا والد صاحب هلته ونه لیدو زما پلار تا ځکه ونه لیدو چې هلته زما پلار نشته اصل کې ما تا ته دروغ ویلي و زما واده شوی دی او دا زما د خاوند کور دی خو زما خپل خاوند نه دی خوښ هغه تشپاڼې دی ځکه ښه دا څه وې چې تشپاڼې دی نو بیا پرېږده که نه ته ورسره دغه وخت څنګه تېرې بس او ما مې اراده کړې ده
چې زه پریدم زه نور د سره وخت نشم تیرولی. صحیح ده، بس د هغه نه طلاق واخله، بیا به در سره زه واده وکم. عیش پکې عیش، په دولت به دې مړه کم. د خان زوی ولګي او دې ښځې له لالچ ورکي او نور هم په دوه خپو کي. بیا چې مازیګر شي نو د خان د زوی د اشرف ښځه کور ته راولي او هلته یې کوزه کي. نو اشرف هلته د دې په انتظار ولاړي. دا ښځه چې د اشرف خواله راشي نو دی ورته وایي ښځې دا ته چې چا سره تللی وې دا لږ څوک و؟ دا چې هر څوک دی اشرفه خو هغه سره ښه خټ ګاډی دی، هغه ما بوځي او راولي. تم ګاډي واخله چې بیا تا سره ځم، کنې زما نه تپوسونه مه کوه. نه نو ستا د سره څه تعلق دی چې ته د سره ځې راځې؟ ولې تا له شرم نه درځي څه؟ نه نو تا سره څه ثبوت دی چې زه ستا ښځه یم؟ زاړو ستا ښځه یم نه، زه اوس بدله شوې یم. ما سره ډېر تین پنج مه کوه، کنې پولیس به مې در پسې راوستي. اشرف د ښځې نه ښه ډېره بېعزتي وخوري نو بیا ځان سره وایي دا څنګه چل دی؟ ښځې خو خپې پرېښودې او په سر روانه شوه، دې له به اوس څه غم کول غواړي. ګرانو کتونکو، اوس به مخکې څه کېږي دا به ګورو بل اپیسوډ کې. هغې پورې موږ سره اوسئ. ډېره مننه.